د خوست دنګ مینا ترڅنګ د ځوانانو له لوري د یوې بلې بریا او خوښۍ نمانځنه. په یاد ولایت کې له اسټرالیا کرکټ ټیم څخه د افغان اتلانو بریا د بېلابېلو راټولیدنو په ترڅ کې ونمانځل شوه. دوی افغان ملي ټیم د زیات قوت درلودونکی یاد کړ او په ورته وخت کې هیله مندي ښکاره کړه چې د کرکټ اوریزو سیالیو په لړ کې به راتلونکې مهمې سیالۍ هم وګټي. واقعیت په ټول افغانستان کې خوشحالي وه، د ټولو افغانانو په خولو باندې خندا خوره وه. که څه هم دا خوشحالي نن د ورځې په جریان کې ولمانځله، خو موږ د دغې خوشحالۍ د لا غټېدنې او پراخېدو په خاطر وپتیاله چې خوستي ولسونه، خوستي ځوانان دلته په یو ځای کې راټول کړو او دغه خوشحالي په ګډه ولمانځو. لکه څه رقم ته چې په خوست کې په تېرو نظامونو کې په اوس کې په ملي مسایلو کې خیستولو دغه خلکو ته ښیلیدو چې ملي یووالی نظام سره په څنګ کې درېدل، وطن د اساساتو د وطن د ارزښتونو مخکښ بلل څه ته یایي، هغه افغانانو په د دې په ځای چې شعار ورکوي دوی په عمل کې خلکو ته ثابته کړي دي. برخوالو له اسټرالیا او نورو ټیمونو څخه وغوښتل چې د لوبو پر مټ ټولې نړۍ ته د سولې پیغامونه ولېږدوي، نه دا چې توپیري چلند ترسره کړي. چون اسټرالیا لوبډلې څه وخت وړاندې زموږ د لوبډلې سره سیریز د کوم سیاسي ملحوظاتو په اساس لغوه کړی و. دا چې کرکټ ورزش عموما که ورزش د مینې، ورورګۍ او د سولې سمبول دی، نو هیله او توقع مو له نړۍ او نورو لوبډلو څخه ده چې موږ په سیاسي مسایلو زموږ لوبډلو سره د لوبې نه لغوه کوي. د خوست منار ترڅنګ د ځوانانو له لوري د کرکټ یا د تاریخي بریا داسې مهال منځل کیږي چې تر دې وړاندې د ورځې مهال هم په یاد ولایت کې د زرګونو کسانو له لوري د خوست پر مهمو واټونو او چوکونو باندې د خوشحالۍ مراسم ترسره شول.